بیا به راته ویل خیر د خدای رسول ته ورما ته چې کوم خبرې کړې لکانو کې ول ما ځنې خدای ما ته ډېر خبرې هم کړې مالې په قرآن مې چې ما به کنټرول نه کې یو بل هلکو د پکتیا واغه سره باندې خبرې کولې که نه یو ورځ یې ما ته ویلې ما ته کارډ راولېږه بس ما ورته څه اجبار جوړ کړو کارډ مې ور ولېږلو یعنې و چې ته داسې جینۍ چې زما پیسو ته دې ځان غلی کړی دا یو هغه یې که نه ما نه خدای دې نه چې موږ مال هغه خلک دي هغه جنتي وو چې موږ هغه جینۍ دي نو زه خبرې مبرې مې ورسره وکړلې ډېر مې رانیولی و بله ورځ چې زه کور ته رالم بس ما ورته ویلې مالې مشره ډېره ښایسته جینۍ دې پیدا کړې ده ما ته وایي ته څه خبرې وړکیه مال قرآن مې ډېره لوکسه دا شنې سترګې دي او ده اوس لیدلې نه ده ساده موبایل دی ورسره خو ما ورته ویل مالې هغه پلانکۍ خبره چې دې ورته وکړله ما خبره خو ما کړې وه بس ما ته وایي ته څه پېژنې مالې هغه زما انډیواله ده ورسره کور کې ناست یم تا سره خبرې کوم ما ته چې ستا ګاونډي په عذاب وم هلکانو نه یې سیټ ته کړم خدای ته وګوره عزت مې وساته خدای ته وګوره ابرو مې وساته بیا زما تر ته چې دا خو ډېر لوی حرامزاده دی واده د هغه جینۍ سره ملاو شوی بیا ورته ما وویل هغه زه پخپله وم بیا ما ته ویل خدای رسول ته وګوره چاته دا خبرې ونه کړي ما نه کړم ما به ډېر مخکې په عذاب ورکولو رښتیا زما خپلوانو زنګ مې ورته وویلو که نه پاکستان نه راغلي وو ما ورته زنګ وویلو مالې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایي وعلیکم السلام مالې زه د پلانکي موسسې نه خبرې کوم او د پلانکي زوی او د پلانکي ته پلانکي او د پلانکي زوی او د پلانکي د مور نوم یې مولا واستو مال تاسو سبا راشئ لا اله الا الله محمد رسول الله خبرې ته مې خوښ کېده مالې سبا راشئ ستاسو واده ورېدو مالې ځان سره دا ډاسکنې راولئ مالې زرنج مرنج رانولئ ما ستاسو مال لاغلی دی وایي خپل مال مو ویسئ ول دو په کور کې ته چټاک دي ته چټاک دي د موسسې مال لاغلی که نه بس باته ویل واده ورېده وایي بس الله دې خوشحاله لره مطلب پلانکي زوی د مور نوم مې وله واغسته وایي مور به دې مو سر راولي وایي صحیح ده نو مو بیا مالې هغه خو ستاسو الله دې وبخي والد صاحب وفات به یې که نه مال تاسو په دې دغه کې داسې ورکړي دي و یاره خبرې کولې یاره وروره انجینر صاحب الله دې خوشحاله لره والله دې کامیابه لره داسې خبرې کولې خو بس سار له دوه مدګي نیولې د اوس راځي دغه پسې که نه موسسې مال پسې راځي هغه ټایم کې د موسسې به مالونه ورکول ماښام مې ورته زنګ وویلو مالې ګپ مې لګوو ساله په رښتیا رانه شې ولې او دغه دی چې کور ته راورسېدو زما مور ته ویل دا انسان دی دا خر دی دا څه شی دی واده ورېده خلک داسې ګپ لګوي دنه سړی جوړ کوي وایي یاره مور مې په ما باندې د چپړې ګزار وکړو ته د سړي سوي یاره ډېر بیا به چې کله مجلس کې کېناستو قیصه به یې راواز وایي دا انسان نه دی دا مکمل خر دی وایي د ده نه ګیله مه کوئ زموږ یو خپلوان دی چې چا به جرګه و هغې کې به کېناستلو او د خلکو له به داسې به ښځې مزې هم کتلې که نه یعنې داسې و د چا د ښځو مزو جرګه و هغې کې به تللو ما ورته زنګ وویل ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مالې ته پلانکې خبرې کوې وایي و پلانکې خبرې کوم وروره نمبر دې چا راکړی ما یو نمبر دې چا راکړی دی او غواړي دغسې داسې مجلسونو کې کښېني او دغسې کارونه کوي زما داسې و مشکل دی زموږ مور او پلار دې په ډېرې وسې وکړلې دا کار ونه شو وادرې که دغه جینۍ ته ما ته وغواړي نو تا ته به پکې ډېر زه خرڅ ومنم مالې که ته څه غواړې موبایل غواړې نو هغه بیا د مال ډېر شوق نه مال که زراعتۍ غوا غواړي که نه وایي ما داسې کېږي وایي دا د موبایلونو خبرې نه دي دا به نور ته کښېنو دې پیتاوي ته بشر سړی دی وایي دې پیتاوي ته به کښېنو که نه دا دی ابولا داسې دا ابولا نه دی دی نه تپو دا مې تره دی ښه نو بس زنګ مې ورته تره مې لاندې ناست دی که نه بس زنګ مې ورته وویلو مالې وایي لالي دا د موبایل خبرې نه دي او دا شنه چایونه به راکاږو او د نور پیتاوي ته به صحیح مشورې وکړو او ته خاطر جمع اوسه دا کار به دې وشي ما ورته ما زه صحیح ده وبه شي واده د مال خوشحاله اوسې الله دې قدر وکړه مالې دا مشکل چې را طرفه کې مال ته وګټو نو وایي زما په کیسې مال ته په غوا لاس کې دا شیریني میریني چې ته څه شی غواړې وایي نه علي زه د نغدو کار نه کوم چې دا غوا ما وشي وایي که نه دا شنې چایونه به لږ واوړو پتیانو ته به شو یا
دنیا کور ته ملاړم وادي د دې تر دې کور ته ملاړم کوټې ته زمو کور یو ځای لکه د دوه کوټې ته چلاړم او کې ناستم او خبرې مې راواغستلې وادي ورته مالي جان ته مې دسه دوکا کو دسه مې دوکا کو یا مې راته لاله تبا کچ تبا دا خلکو ته پچ هغه نو نیا مې څه وي ورشه چې ته و چې محترم بیا ورته وادي ورته بیا مې ورته نیا غږیا لول چې دا خو دا به ولې وې دې شنه ګلم کوي دا لیونی دلته مې د ډېر خلک دا چې یو ورځ چا چکن کړو نه تا غونډه بل چا مرسته کړی و لاړ ته مې زنګ والو وادي دې مال تاسو لانجا کړی دوه سباله پاوزه کې اوزر شي زه په کابل کې مال پلانکې مال دا توزیع ته زر جو پتا سو باندې ریاضه ده شوی یار بیا می کور کې ول ورته و چې دروغ وي ولاد आवाज ورې د مانه څنګه په لګاو مال اوس په پلان کې بیا ته څه غوسه کوي قسم دې بس کې سره غپ لګوم یار دومره ورته تشي د خندان شته ما ولا پازا ور ډیر کول شراب لم کور کې بکې ناشته مو درې زما مور بیا د ځلونه ډیر نازک ده ما ورته ما ته ولې دا ما د پلان کې زوی مور شو مړ الله مور باندې په جړا شو دا قزوانی دغه ژوند دی دا خپل مونږ او داس م پرې دا وای سبا نه قسم موږ مستر کې پټی کړي مارک شته دی خلاصون تی نشته او بس په جړا بشول مثلا مشرور وي ما ترې دی کوي دا د نن سړي بچا دی قسم زما مور وګړي دې گزار کول یو شلق درانه چې کوئی سبب دی په خلک کې د بار نه کوي ولا مونږ بل ته ولا غب شپ لګي زه به چلاړم زه به بیا زه تر دنیا دی په کوټه کې ناستم نال ته به ترونه مو ترونه خزي به لا ټول به وکنه نو ما غب شپ لګول مور باندې په چراله ویا مداري بیا ځان خلک راټاو کړي دي اوس مداري والله مداري ولا خو خوان کوي ولا ما په افغانستان کې هم داسې کم ډیری ته بلاړو کم ځای کې وکینا استلو بس خپل بندار به خپل غب شپ به برابر زب چې کله مانه بالکان ماشومان او دالکان به ډیر راتاو زب مکتب ته نتلم کنه نو ډیر خلک بران راتاو بیا به خلکو ما ته چې دا تاسو نه سې ځکه زه ته ما بوتل زه د ساينس او بیولوژي استاد یم کنه زه په دې مشهور شوم زه د ساينس او بیولوژي استاد یم و د جمعې منځل روانم زمونږ د کلی نه به موادره داخله د مکتب ته راتلل وس روانم زمې پلار او مشرور سره روانم مکتب د جمعې منځل به جمعه ته تللو کنه او راته وی بیولوژي استاد خې نو ورور پلار مې ګوري چې دا څوک دی وادري دا چاته وی چې د بیولوژي استاد څنګه کنه دا مخکې لاړم وې د ساينس استاد خې سر می ټیټ روانم ام اساورور می ماته وي د نسړي بچر څه کې دی ولړ ولته نو خوشاله کېږي چې ورور ته خلک د استاد لقب ورکړي یو سپېډ نه وېست قسم دې زه به چلته ما به د مکتب مخې د بوتلې خرڅولې بیا مرنه دوه ډیره نه کم راته او ماته ول څنګه چې مله زه ساينس او بیولوژي استاد ما زه دا سبق ورکوم ماشاءالله افغانستان کې هم سات تیرو ټول انډیوالان به استاد مو تیرو زما چې په کابل کې وتاکو هم به مم داسې سات تیرو انډیوالان به دوستان به بیا به چې چرته چکر لتلو بس یو موټر به راونی ولوادر زموږ د ملګری موټر تیل به متواچول ټول به درې مړی خو بس هر څه به مراواستل منځي کې زو تم روان کړل دوه به متل لغت چکر به مو ول ولته به پخله مخله او کړو ته براله خو زمونږ تل خصات خو زه بیا د شپې انډیوالانو سره یا زمون په ډیره کې یا د نورو په ډیره کې نه رسمه دی غین نسلی شاټ والا سکرین شاټ هغه بس بیا به برابر بیا به مور نه دی بس ما ته هر وخت قاریدل وای ته انته چې افغانستان کې د اته بجې شي ډوړې د ماخام خوړل او بس مونږ دی وکړو بس پکور به بیا به ودوي خو چې مونږ به نه دی دا د سار او د ماخوستن مول نو دا خو به مونږ په جمع کولو دا نور خو به مونږ باندې دا خو به مونږ په جمع کولو خلکو به مونږ ته دعا نه کوله مونږ مور ته به دعا کوله قسم دی وای دا وګوره وای سره مولا سار مولا باندې را لګلی دی وادري چې مانځه ته دي خو زمونږ مور چې مونږ به نه کړه نه به پرې خلک دي چې نه خو خوان په ولا مونږ او داس ولا مونږ ته وسم چې کله کله زنګ وای مونږ او داس پرې دا مکه
د سینې بچې چې نشي شروع کوي د سینې چې د هغوی خلکو په دین او په اسلام باندې په لاره روان واجد خو د شیطانت نه کوي ولې ولا نه واجب ده. افغانستان نوم هم داسې غلی دی. بیا د ابولا چې دی دا هم لږ ګپشپي وو خو واجب ګپشپ نه لګي. د حبیب غل متر دی د حبیب متره دی. ها ماشاءالله خزونه لري. او دا دلته په دغه کې دی جرمني کې دی. ما ویډیوونه کو سره تک اتل واجب نه د ډریمر دا سکرین شاټ ولې وېستو ولې سړی بچی نه دی وادر نسوار کې دی په ځان نه کړي د قسم په وجه د نسوارو په نشوتي خلکو له کونه ورکړي. یاره ولي دا عکس چې تاور چې کوم را ډېر مزدار رااله دا به زه خوسته صفا کم او په فریم کې کوم ان شاء الله هم پکې یم. ډریمر له وزیر شپل نسوار لګم صبر وکړه ان شاء الله ان شاء الله هم پکې یاره یو ورځ مې دا تور پلاستیک کې وادرې تیږې اچولې دي که نه او کور ته مې د خپلوانو کور ته راوړې ما ستاسو پلان کې مېلمه را روان دی وادرې ما د چرګې مرګې نه هم سره ورته وایي دا نه څوک را روان دی بس چې هغه چې وکتل هغه تیږې وادرې ایسته وایي کبر وکړه موږ به ډېر پازابه. یو ورځ مې تور پلاستیک کې دغه اچولي که نه او دا مزه مې ترې کش کړی افغانستان کې دا مینونه ډېر کېښودل کېده که نه او دا لین مې ترې کش کړی او سپین تار مې ترې کش کړی دونه ګاډي ورته ودرېدل وایي مین قسم دی وایي مین تا کېښی دی لاره کې بس دونه ګاډي ولاړو چې موږ زه رالم ایسته مې هغه واخیست ایسته مې واړتوله خلکو له حیران کړ یاره موږ دلته افغانستان کې ډېر مذاق کوو ماشاءالله ولي خاص ونې لري. فلم ګنجه کړه ولې فلم ته نه خلاصيږي جنان فل کنه کړه دا ډېر جالب کار کړی ولاغه تار د وطن نیغه بدراول ماشاءالله ولي قربان افغانستان کې وادي ورینم دا انګور نه دي انګور دا به مو داسې راپټول کې مه کوو. یو ورځ دی چلو که نه زمونږ کلي کې د حکومتي ځمکه وه یو سړي په دهقانۍ نیولې وه که نه په دهقانۍ نیولې وه نو موږ هم نیولې وه څو جریبه ترې ما ونیوله څو جریبه ترې زما د تره دلي ونیوله څه ترې هغه زمونږ ګاونډیانې ونیوله خو موږ به هلته تللو کله به هم روزانه د پوډرینو ایکټینګونه کول او څه هلته لکه ډرامو ایکټینګونه به هم کول خو هغې ټایم کې دا موبایلې نه وي روزانه چې ما په ټولو کې ډېره منګ ورېبله ما شپږ جریبه ریبلې وه که نه لکه شل بسوې یو جریب راځي ما ډېره ریبلې وه موږ بیا درې ورونه زه وم واجد زما نه مشر و که نه هغه د زما تره دلې بیا کمه ریبلې وه دو بیا څلور جریبه ریبلې وه هغه قاري صاحب چې کوم د زمونږ د جومات مولا و هغو 2 جریبه کو 2 نیم جریبه ریبلې وه ټولو کې پیسې زما ډېرې خو زه پیسې لږې لږې راکړلې چې روزانه اخره کې شو سړي پکې تاوان وکړه هغه وتښتېده هغه چې وتښتېد روزانه خلکو په سړي پسې منډې والې زه لاړم وروره بوس مې رابار کړه چې بوس مې رابار کېدل مې 8000 که 9000 کالدارې مې کېدلې هغه ټایم کې جلال آباد کالدارې چلېدلې ما د 16000 روپو بوس هم راوړل روزانه بیا هم سړي پسې ما منډې والې خلکو ما ته ویلې ته ډېر د نه سړي بچی خپل لار دې ویسته اوس هم پکې منډې وې خو چال هم په ګوتو ورنه راځي والله که در سره ګپ لګوم لکه دا ځمکه چې ما کرلي خلکو ته به مې الله شي ځان له بوس حسن